السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید دی چې صحتمند به وئ. یو ځل بیا مو د انګلیسي زده کړې پروګرام په نوې ویډیو کې هرکلی کومه. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څه مهم او داسې لغات راوړي دي له کومو سره چې تاسو په ورځني ژوند کې بیخي زیات مخامخ کیږئ. نو درس به شروع کړو. لومړی لغات بیچ. بیچ بیچ د سمندر غاړه. بیچ د سمندر غاړه. فورست. فورست فورست معنا ځنګل. فورست ځنګل. river. river river معنا سیند. river سیند. sea. sea sea معنا سمندر. sea سمندر. seafood. seafood seafood معنا سمندری غذا. seafood سمندری غذا. important. important important معنا مهم. important مهم. cake. cake cake معنا په لغته وهل او یا لغت. cake په لغته وهل. bread. bread bread معنا ناوی. bread ناوی. word. word word معنا نړۍ. word نړۍ. دوستانو دلته ایل سایلنت ایل نه ویل کیږي. word نړۍ. sidewalk. sidewalk sidewalk معنا پیاده رو. sidewalk پیاده رو، یعنی د سړک سره په څنګ کې کومه د پیاده خلکو لپاره چې کومه لار ده هغې ته پیاده رو ویل کیږي. sidewalk. traffic light. traffic light traffic lights معنا ترافیکي اشارې. traffic lights ترافیکي اشارې. flower. flower flower معنا اوړه. flower اوړه. خوږو ملګرو، همدومره لغتونه بس دي. تاسو هم کوشش کوئ چې لغتونه په یاد کړئ او سم یې زده کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، تر څو هغه هم له دې درس څخه ګټه پورته کړي او یو څه ورڅخه زده کړي. او ویډیو سره لایک هم کړئ او د نورو انګلیسي زده کړو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.